اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. دا د اتم سپارې څلورم درس دی او د سورة الانعام شپږمه سوره ده. 152 سوره 115 آیت ورسره کولی شئ چې وګورئ. او قابل د ذکر دی چې دا د سورة الانعام آخري درس دی، یعنی دا سوره ختمه شوه. شده خپل ځوانۍ ته، وصدف عنها او مخې واړولو له هغې نه. مفهوم دی چې له هغوی نه یا له هغې نه یا له هغوی نه. ونسکی او زما قربانی، ولا تزیر او نه اوچتوي. امید دی دوستان دا رسم شوي نور دوستانو سره هم چې نن شعر کې الله عمل شه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور.